د شمس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 90مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. په لمر او د هغه په پرتمینه رڼا قسم، او په سپوږمۍ قسم چې کله هغه له هغه لمر څخه وروسته راشي، او په ورځې قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي، او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوښي، او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولی دی، او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولی ده، او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ. بیا یې د هغه بدۍ او د هغه پرهیزګاري هغه ته الهام کړه. په رښتیا سره بری وموند هغه چا چې هغه د نفس تزکیه وکړه، او ناکام شو هغه څوک چې هغه دی د خپل نفس په ګناه ککړ کړ. سموریانو د خپل سرکشۍ له امله حق دروغ جن کړ. کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاڅېد، نو د الله رسول هغو خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله اوښې ته لاس ورنه وړئ او د هغې د اوبو څښلو معنی نه شئ. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او اوښه یې ووژله. په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت راکوز کړ چې ټول یو برابر د خاورو سره خاورې شو، او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته. الله ستر رښتیا ویونکی دی.